السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صفات عباد الرحمن، الرحمن د بندگانو صفات هغه موږ بیانول. نو دا وخت موږ د رحمان د بندگانو سره تیرو، او الله دې پکې موږ هم شمار کړي. بس صفات موږ دغه ذکر کړي او بس پاتې دي. کوشش وکړو چې ستینن ذکر کو، او کوم چې پاتې شي هغه به ان شاء الله په روان درس کې ذکر کو. موږ ګوره په دوه درې صفات باندې پوره درس تیرو، دغه تفصیل بیانو. دا صرف دې لپاره چې باندې عمل وشي. نو خدای ټول چې تقریبا 12 صفات دي، دا په یو بیان کې سره شمارل شي چې دیسه او دغه خبره ختم شي. دا ټول تفصیل دې لپاره کېږي چې باندې عمل وشي. نو به چې څوک په دې باندې عمل کوي، هغه خوشبخت انسان دی او د الله سبحانه وتعالى خاص رحم پرې. او کوم چې اس یوري په یو غوږ باندې وبلي وباسي، نو دوی د خوشحالي نه بلکې دوی نه به دې خبرې ته پوس کی. یو سړی مسله ووري او بیا په عمل نه کوي، نو دغه خبره ډیره خطرناکه ده. دغه چې خبره اورېدلې او په عمل نه کړي، کوشش وکوي چې دې خبرو باندې عمل وکړي. الله سبحانه وتعالى د رحمان د بندگانو لري صفات ذکر کړي او هغه موږ تفصیلا یو صفت بیان کړو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. اخرنی صفات دغه چې هغه د الله سره شریک نه جوړي، او هغه بی ګناه انسان نه وجني چې هغه وجل په شریعت کې رواني، او بل د زنا نه کوي. نو الله په قران کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع الله إلها آخر. دا ولنه په دې ایت کې اولنی خبره ده چې دوی د الله سره بل معبود نه جوړي. د تفصیل کړه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. بيقول إنسان نوجني دي تفصيل مش ترشيو. ولا يزنون أو نزيناك دي تفصيل ترشيو. خاتي سوق ده قناون تيوشو نلوي ومن يفعل ذلك يلقى ثاما. نسوق دي قناون ده كم ذكر شو دي كي کم یوم چا کوو ندی به د عذاب زیته داخلي اثاما یو کنده ده په جهنم کې هغې له به ځي. یضاعف له العذاب یوم القیامه. الله به العذاب 2 چنده ورکوي د قیامت په ورځ. ویخلد فیه مهانا. او په جهنم کې به همیشې ذلیله. انسان ویری خاص کر دا کمزوري ایمانونو والا چې دا عذاب دغه خبره ختم شو. او موږ که د رحمان په بندگانو کې دا خاص بندگان چې کوم دي په دې کې موږ نشو داخلي دي. دي څه خدای ټول انسانان د چا بندگان دي؟ الله سبحانه وتعالى. کافرانو د الله بندگان دي. خو دې کې دا د عام بندگانو خبره نه روانه. دا خو به خاصو کې خاص دي، مؤمنان خاص بندگان دي، دا به مؤمنانو کې بیا خاص دي. نو الله به مخکې سوی إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مگر که څوک توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل شروع کړي. مطلب دا چې گنجائش شته. د الله سبحانه وتعالى مهرباني ده. الله به دې سړي توبه قبلي، صرف ولا توبه نه قبلي. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله بولا بديان بنيكين بدلي. وكان الله غفور رحيم. والله بخانك انك مهربان بادشاہ.
ومن تاب وعمل صالحا او چې توبه وي او نیک عمل شروع کو فانه يتوب الى الله متابا. نو ده صحیح توبه وست. نری توبې باره کې به مختصر خبرې وکړو، به ان شاء الله مخکې چې کوم صفات دي د عباد الرحمن هغه به ذکر کوو. د توبې دا مسله اهمه ده ځکه چې څوک بالکل وباسي نه او بعضو ته د اشکالات دي چې زموږ ګناهونه ډېر دي د پته چې الله به قبلې او که نه، د دې سره به معمولي وضاحت وکړو. د توبې دروازه د ګناهګارو خلکو په مخ کې کولاوه ده. هغوی هر ټیم توبه ویستی شي، هر ټیم هغوی توبه ویستی شي الا دا چې دغه وخت به راشي د زنکدن ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې د چا د سا مرۍ ته راورسي نو بیا د توبه نه قبلېږي. او دویم هغه چې کله نور په کوم طرف راوخیږي، په مغرب راوخیږي، نو بیا به د توبې دروازه بنده شي. نو دا وخت پورې د دروازه کولاو ده که څوک توبه وباسي نو ودې باسي، بلکې عام اعلان دی الله طرف نه. قل ويا پیغمبر دی خلقو تا یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ويا ای پیغمبر زما دی بندگانو ته کوم چې د ځان سره زیاتې کړې دي، زیاتې څه کړې؟ ګناهونه کړې دي، خپل ژوند خراب کړی دی. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه ته مه قطع کوئ. د الله طرف نه عام اعلان دی. یو سړی وایي نو زما ګناهونه خو ډېر زیات دي، دا ټول به وبخیس. جواب همدغه آیت کې مخکې دی ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله به ټول ګناهونه وبخي، په امید سره به وبخي که نه؟ امیدونه به کوو پراته وي. الله غفور رحیم دی. بس اسی وچ په وچه به وبخي نه، د هغې لپاره به توبه وباسي. د توبې لپاره شرطونه دي. دا ټوله مسله به انشاءالله ذکر کوو الله به توفیق سره. او دا عباد الرحمن چې کوم دي د رحمان دا خاص بندگان، د دوی نه ګناهونه کیږي. تاسو چې دوی نه ګناه نه کیږي، د دوی نه ګناهونه کیږي، خو د دوی هغه ګناه دي چې څنګه ګناه وکړي نو بیا به توبه وباسي. انسان دی د هر چا نه ګناه کیږي، د هر چا نه خطا کیږي، نو د دوی نه هم خطا او ګناه کیږي، خو غټ صفت په دوی کې دا دی چې بیا دوی توبه وباسي او الله سبحانه تعالی ته رجوع شي، د ګناه نه دوی ځان لرې ساتي. در الله سبحانه تعالی مهرباني ده په دې انسانانو باندې. او موږ خپل ځان دومره نه پېژنو لکه څومره چې رب العالمین موږ پېژني، ځکه چې موږ یې پیدا کړي وو. نو الله ته پته لري چې دا شیطان دوی ته وسوسې اچوي او دا انسانان کمزوري دي. او الله په خپله ویلي وخلق الانسان ضعیفا، انسان چې دا کمزوري پیدا شوی الله پیدا کړی دی، الله ته پته ده. نو ځکه الله موږ ته د توبې دا خبرې کړي دي. ولې الله ته موږ ته د توبې دا باس کوي؟ په دې قرآن کې د ځای په ځای موږ ته باس کړی دی. یرید الله ان یخفف عنکم، الله غواړي چې ستاسو نه دا بوج کم کړي. که داسې ویلی وی الله چې توبه د سره دي چې چا چې موږ ګناه وکړه سره به حساب کړي، څوک به پاتې شوی؟ یا که داسې ویلی وی الله چې څوک هم ګناه وکړي هغه به زه په هغه ټیم تباه کوم، نو په دې ځمکه به څوک پاتې شوی؟ خو د الله مهرباني ده چې د هغه د توبې د دروازه کولاو کړې ده. دی ویلي دي چې یحب التوابین و یحب المتطهرین. نو الله توبه ویستونکي خلک چې دی هغه یې خوښ. توبه داسې ده لکه انسان چې کپړې څښل شي یا جسم یې څښل شي نو په ځان اوبه راواړي، نو اوبه چې راواړي کپړې پاکې شي، بدن پاک شي. دغه شان د توبې سره د ګناهونه پاکېږي، د دې اوبو سره د کپړې ګن پاکېږي، د بدن ګن پاکېږي. نو داسې د توبې سره ګناهونه پاکېږي، خو په شرط د دې چې د توبې چې کوم شرطونه دي او ارکان دي چې هغه پکې موجود دي. هر توبه قبلېږي هم نه، دا مې اهمه خبره. صرف دا ټکی ویل چې یا الله ما وبخي دا کافي نه دی، د دې لپاره شرطونه دي. هغه به انشاءالله مخکې بیانوو. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، او څوک چې توبه وباسي د ګناه نه لکه ګناه چې د سره کړي نه وي. دا څومره غټ فضیلت دی. یو حدیث کې راځي په صحیحینو کې دی چې انسان ګناه کوي او بیا توبه وباسي، نو الله سبحانه وتعالی وایي زما بنده ته پته دی چې زما یو رب دی،
او هغه به دې ګناه باندې انسان نیسي او هغه توبه هم قبلوي نو دغه توبه ما قبوله کړې دا کوم انسان چې رب العالمین ته رجوع کوي توبه بس خو دې الله دې یې نه کوي کنه دې دا عقیده ده دو خبرې دې په عقیده کې چې زما رب دې هغه په ګناه باندې نیوکي نو توبه وسته نو دوی مې دا عقیده ده چې زما د رب توبه قبلوي نو الله سبحانه وتعالى توبه قبوله کړه او الله په قران کې وایي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه سوق چې د ګناه کار کوي د ځان سره ظلم وکړي ثم يستغفر الله به بخانه وخت د الله نه يجد الله غفورا رحيما ندی به ومومي الله لرا بخانه کوونکې او رحم کوونکې شاعر وایي سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هفى العبد عفا وی پاک دی غزاد د هر نقص نه د هر عیب نه چې همیشه منګه بخي او منګه همیشه لګي خطاګانې او ګناونه کوو څو چې ذات دې ګناونو باوجود چې دغه منګ بخي منګ انسانان یو بل بخو په معمولی غلطي منګه یو بل راونی سونی یو بل مړم او د رب العالمین داسې مهربان واچا دی چې د انسانان سسو کی هغه ته واپس شي خیمانه شي وجاړي الله تعالی غر سو بخي د شرک نه غټه ګناه شتي دا ود الله وبخي او موږ یو بل ته بخانی نه کو الله سبحانه وتعالى د دې مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی په قران کې ګناه د هر چا نه کیږي نو د مؤمن نم کیږي نو الله سوی والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم چې کله دوی نه چې ګناه وشي فحاشته وشي ځان سره ظلم زیاته وکي ذکر الله رایات کی دغه خبره چې کړه ته الله راي دی ته توبه وباسي جلت نه راي ته توبه نه وباسي یو انسان دی شیطان به غالب شو ګناه وکړه څه ګناه وکړه مثال کې سندري ووري یا مثال کې موبایل کې ولياذ بالله صرف فحاشي تصویر یا ویډیو وکړ نو دا چې دې بند کې نه دزل کې راځي جره الله خو زری دلې الله تعالی یاد شي نو ير پیراشي یو قسم حالات په دمن راشي چې هغه خاص حالاتي دغه ګناه احساس دته وشي الله تعالی یاد شي نو چې الله تعالی یاد شي نبی سي ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله نبی ډایرکټ چې لرشي نه خپل ګناه بخانو ورد رب العالمین دا د مؤمن صفت ده څوک دې نشي ویل چې مؤمن بالکل ګناه نه کوي دا به غلط وایي ګوره ګناه د مؤمن نه کی خو مؤمن چې ګناو کین الله تعالی یاد شي الله چې تعالی یاد شي به سو کی به لړ شي نه ذکر وکي د الله او غتر رجوع او د نن سبا غالبا خلک ګناو کی ول لازم کې د زړه یو ګډ کې در عظیم چې الله به خپه شوی الله زوري دما الله به مانه تپوس کوي زب الله له جواب ورکوم د هیڅ احساس نشته ها د انسانانو نه یریشتي که کمپنی ته 15 منټ لیټ لاړم بیا ها د سره په پیرش ګاډي ولته سپیډ ورکا هغه د اشاره ماتو به د جرمانه به ورکو سپیډ ورکا الکه ولي ځان وجنی کې دي چې د کی تمړ شي اکسیډنټ وشي وې دا منیجر که خپه شو به بسکو دا دنیا پرس خلک دي او مؤمن سره غمی نه چا غمی د الله سبحانه وتعالى جګه خپه او کا خوشاله دا د مؤمن سره غمی بانک چوي مؤذن وي حي على الصلاه حي على الفلاح وديره منډي وي الګ صبر وګم شپور ګره معمولی کپوله وته 15 منټ لا ودرېدو ټیم شنو الله خپکی الله خپوش وګره سکو دا د مؤمن شانی د خپل رب سره چې دنه خطا کیږي دنه ګناه کیږي خو به سکی به رجوع رب العالمین دومره مهربان دی په قران کې سوی قل قوا پیغمبر للذین کفروا هغه کسانو ته چې کفر کړي دي مؤمنانو ته نه ګوره چاته چې کفر کړي دي سو ته وی الله ايته يغفر لهم ما قد سلف کدوې دې خپل کارونه قلار شنه تیر شي ګناونه بولو بخ د الله خپل پیغمبر ته دي کافرانو ته وایي کافرانو ته وایي قلار شي مونږ به وبخو امام حسن بصری رحم الله یو پیر ناسو د سورۃ البروج تلاوت وکړو
نو دې تر ورسید ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هغه کسان چې په مؤمنانو امتحان او فتنه او سخت راويستي اشاره چاته ده اصحاب الاخدود ولته اکندي کنستي مسلمانانو ته چول ټول سيزلي ثم لم يتوبوا دي توبه ونويستا نو خبره بږي توبه بږي ذکر کړ فلهم عذاب جهنم نديب جهنم تسي ګور هغه امام حسن بصري رحمه الله چې د آیت وی هغه کندي وکنستي ووضعوا فيها النار ور بږي بلکو مؤمنان بږي وسیدل سکارې دي جوړ کړو او سوی سبحان الله الله پاک دې فعلوا ما فعلوا سسكارون غيكرو ثم عرض عليهم التوبه الله توبه باسوك ګور هغه توبه الله قبلې نظام استاد نه قبلې هغه څومره ظلم او زیاته کړي نو د توبې لپاره چې دې به شرطونه دي او هغه مختصر ذکر کو دا خبره دي صفات عباد الرحمن کې منځ کې رااله نو زکه د موږ لیک تفصیل کو چې موږ په خپو شو چې توبه څه ته وایي الله ته رجوع کول خدای د پر شرطونه دي اولنې شرط دا دی دا کوم کار چې تا کړی دی په دې باندې بتب خیمانه او خپه به په غم کې به چې دا کارولې معنی شي دا سره بستادي چې د غم نه ډکی چې دا مولي دا کوتای کړی د الله مبارکي ولې مې دا کوتای کړی د الله دین مبارکي هغه درې کسان د غزوه تبوک نه پاتې شي وګنه واقعه موږ تفصیلا ذکر کړو په بیان کې كعب بن مالك رضي الله عنه الله دا غدريو کسان مبارک وي غلطي ده وشوت انسانان دي کنه نو الله سوي ګور دي د دې کسانو توبه الله قبلي ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه الله اذا زمک سم پراخه دغه باغو باندې تنګ شي و دا نفسونه دغه تنګ شي د سید مری تر رسیدل د زړه د مری تر رسیدل په دغه ځین خطه او چې یاله د سشي دي زمون او دا وی هغه یقین شو چې بس کڅوک مونږ بچ کولای شي او زموږ توبه قبول شي هغه څوک ته یو رب العالمین د بل څوک نشته الله سره سوکرو ثم تاب عليهم ليتوبوا الله انه مولم توبه قبول کړ ولې ځکه چې دا غوي بری توبه کې ندامت په خپل کار باندې پښیمانه مونږ د باز کې سوال یذ بالله الله دې حالاتونه مونږ ساتي راشي خپل ګناه بیانې داسې به حیا او به شرم انسان باندې دی لیدل یو خو دې الله سره دښمنی وکړه داغه نه فرمانی دی وکړه به دغه باوجود دومره ته په تکبر کې دومره ته په امن کې د الله نه یعنی بالکل نه یرا نه حیا نه شرم نه قدر نو راشي ته د بقیسی شروع کوي ما ابو دا چل دي سی وک الله به پردا چولی نو په کار دي د سوچ شروع کی چې الله به ګوره خپي کې خوشاله وي نه دا سوچ نشتی راغ ته تم بیانې ما ګوره دي شکار کړي نو توبه کې اولنې شرط څه دی ها چې به دې ګناه باندې به خیمانه دویم شرط پکې دا دی چې دا بستا مضبوطه اراده چې بیا به دې ګناه ته نه واپس کېږم او چې سره توبه وباسي اوس به توبه وباسم بیا به ګناه کوم بیا به توبه وباسم نو بیا به ګناه کوم بیا به توبه وباسم نه د توبې الله نه قبلې د ګناه زمانه او شو زبې خیمانه مسخ پېم بیا به نه کومه د دویم شرط شو دریم دا چې د ګناه به پرې دی په دغه ټیم هغه ګیرولې نه پرې دی کله به پرې دو چې زویر الله راکو او چې دا واده مې وشي چې دا خزمه به دې مخ کې ویني به صفه مخ کې نو به هغه نه ورسوګو به به پرې دو لکه ګناه کې به زېما خطوبه مې ده د توبې الله نه قبلې ګناه به زکو مزيوي بیا به د پارام ځل چې دین بیا ګناه پرې ده نو دا سوم شرط شو دریم سلورم شرط دا دی چې د توبه په دغه وخت کې کوم وخت کې چې توبه قبلي مخ کې وي چې دا سا د روح دې مری ته نه رسیدلې کله چې رسیدلې نو بیا توبه نه قبلي او دویم دا چې نور د مغرب طرف نه وخت بیا توبې دروازه د بند شو دی آیت کې الله ویلي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الله بوله د بدیان بنیکانو سره بدلی الذي مهرباني ته ګور
او د رحمت د رب العالمین. د دې مطلب یو مطلب علما دا ذکر کوي چې ژوند به بدل شي، اعمال به بدل شي. مخکې دغه اعمال د ګناهونو، نو اوس دغه اعمال لسدي نیک اعمال دي د بخانی لایق دي. چې نو مخکې اخلاق بدو، اوس اخلاق څه شو؟ خشو. مخکې ریاکار اوس مخلص شو، مخکې حرام خور اوس حلال خور. بعض علما دا مطلب ذکر کوي. او دویم دا دی کوم چې واضح دی چې د تیر شي ګناهونه بول الله ټول بدل کې بنې کېانو سره. او هغه دي سي دي چې همیشه د خپل ګناه یادینو پخیمانه وي کنه، نه د دې پخیمانه د لاسه الله دغه ګناه هغه وبخله او بدل کړ په نیکی سره. ولې په نیکی سره بدل شو؟ ځکه چې دغه ګناه د لاسه د پخیمانه دي، نه ګناه دي نیکی، دغه ګناه نه څه جوړ شو؟ نیکی تی جوړ شو. مختصر به یو دوه درې خبرې ذکر کوم چې د دې د لاسه ډېر خلک توبه نه وباسي. اولنی غټه خبره چې د لاسه خلک توبه نه وباسي التسويف، سبا او بل سبا چې کوي. زه خیر چې کله بوډا شم، زه ته چې بوډا شم، ځوانان دنیا نه مړ کی کنه تاسو نه دی دي. دا بازوی چې واده وکم ولې دې کسان نه دي مړ چې ودونه نه کړی. دا بازوی چې بچی مې وشي ولې بچو پیدا کېدون مخکې خلک نه مړس. نه دا خلک چې دی دوی توبې نه منشوي دي تسويف دلاس. او زبرت یو قصه ذکر کما. یو کسو ګناونه کول وی سبب توبه وباسم، سبب توبه وباسم، سبا لمړو. دا قصه دغه سوچو کې یو کس وی سبب توبه وباسم، سبا لسو خبره ختم شو، سبا لمړو. ته یو لنډه مختصر قصه د خپل ځړه ته واچو. سبب توبه وباسم، سبا نو، سبب ګیره پرې سبا نو، سبب د فلمونو د هر څه پرې سبا نو، سبب چې د مول پر سره خکومه د غوینه ما پیغول خو سبا نو، سبب د حرام پیسې پرې حرام مزدوری پرې خو سبا نو، غریب سبب د ظلم یې پرې خو سبا نو، سبب د موږ چې د سبا نو بس د سید امام سره موږ شروع کوو، سبا غریب وونه سبا د امام سره موږ کړه. نو په دې قصه پوه شو. دا یو مختصر واقعه زړه ته کوزه کوي. دویمه خبره چې دغه د لاس خلک توبه نه وباسي هغه دا چې د الله سبحانه وتعالى په بخانه باندې یو اعتماد دی، بس چې الله بخانه کوونکی دی. نه د ډېر خلک سوی الله سره غفور رحیم دی. دی خلکو ته یو دوه آیتونه ورم ډېر نه. الله په قران کې وایي نبئ عبادي، اے پیغمبر زما د بندگان دی خبرې نه خبره ک څه خبره ده؟ انی انا الغفور الرحیم، چې یقینا زه بخانه کوونکی رحم کوونکی یم. صرف دې خبره نه ختمه چې په دې باندې موږ اعتماد وکړو بس کین او الله غفور رحیم دی. مخکې سره خبره شتي وان عذابی هو العذاب الالم، او زما عذاب ګور الله عذاب دې سخت دی. اے پیغمبر دا دوه خبرې زما دي بندگان ته ګور دوه چې زه ګور بخانم کوم ګور چې عذاب ورکوم، سخت عذاب ورکوم. الله غټه ګنام بخي دغه مشیت لاندې شرک نه علاوه وی بخي. او کله نه کله د میچازو د ساس کی د لاس له قبر کې عذاب هم درکې وره. د میچازو داري په انسان باندې لګیدلی کنه د دې د لاسم الله په قبر کې عذاب ورکې. دا عمل خو ظاهر کې وړو کې عمل نه. دویم آیت دا دی الله د خپل ځان مبارک وي غافر الذنب وقابل التوب. الله ګناونه بخون کې دي او توبې لره قبلون کې دي. مخکې وسره بل ټکیم دي شدید العقاب، عذاب دې سخت ورکي. ولې دا ټکی الله دې یو بل سره ولې دې پر ولې چې انسانان په دې خبره باندې بس سید الله غفور رحیم دې بخانه کول کې به موږ بناسي. ځکه وسره الله دویم ټکی مرګري کی. دریمه خبره چې راغی د خلک د توبې وستو کې کمزوري هغه چې د دنیا د چې د دنیا د لاسه چې دوی په دنیا کې مصروف شي او د بچو سره د محبت او د مال سره د محبت د نه پوری توبې وستو ته. نو ځکه زموږ ته ټول ته د نصيحت ته چې د وسنه د نن
د دې سکن خالص توبه رب العالمین ته وباسي د توبې د موضوع د موږ ریاض صالحین کتاب شرح من کو د جمعې په شپه باندې هغه درسونه کې تفسیر به کې توبې د موضوع اوري نو څو درسونه ما توبې په دې مسله باندې کړل د تفصیل لخوا خودنن توبه وباسي کنه وباسي دا کوم کسان چې په منځ کې کمزوري دي یا معاملاتو کې کمزوري دي یا شکر د رسول په طریقه نه دي معاملات د رسول په طریقه نه دي د رسول صلی الله علیه وسلم په لار مضبوط نه دی روان څوک په چا به روان دي د نن د وسنه توبه وباسي او ځان ته مختصر قصه مخې ته ساتي د رحمان د بندگانو موضوع مخې ته روانه ده الله سبحانه وتعالى وی والذین لا یشهدون الزور د رحمان بندگان هغه کسان دي چې دوی دروغ ولنزي والذین لا یشهدون الزور دروغ زی تنزي وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا او کله چې دي په یو ناروا کار باندې تیریږي نو ځان ته ساتي دې کې دوه خبرې مختصر خبر به دی مبارک یو والذین لا یشهدون الزور درې دوه تفسیرونه اولنې دا چې د رحمان بندگان هغه څوک دي چې په دروغ باندې گواهی نه ورکوي شهادت الزور حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی په صحیحانو کې دا حدیث ته د ابو بکر رضی الله عنه وی كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم من رسول سره ناسو فقال الا انبئكم باكبر الكبائر وی تاسو ته په غټو ګناونو کې غټه ونه خم غټو کې غټه قالوا بلى يا رسول الله ولنا من توخه الاشراك بالله د الله سره شریک جوړول وعقوق الوالدين د مور بلر سره زیاته کول د مور بلر نافرمانی کول وکانه متکئا دغه وخت پر رسول سم ناس ډډه لګولې و دا دوه خبرې چې وګړي ډډه لګولې و فجلس لدريم تکیناستو او دریم سوا الا وقول الزور الا وشهاده الزور د دروغ گواہی ورکول او د دروغ خبرې کول وی فما زال يكرر الرسول سم لګیا وشهاده الزور وشهاده الزور وشهاده الزور وشهاده لګیا نو یمنګ وی چې لیته سکت ارمان چې د رسول سم غلیش زموږ د زړه وسوځي دوی پر رسول سم باندې ولی رسول صلی الله علیه وسلم یو خډړې لګولې کېناستو او بیا لګیا دی وې د دروغ گواہی او د دروغ گواہی د دروغ گواہی دروغ گواہی صحابه جرمان او رسول سم غلیش هندي مطلب دی چې ګناه وړه ده ها دا غټه ګناه ده د دروغ گواہی ورکول حق باطل کول او د باطل نه حق جوړول دا زموږ په پښتنو کې ډیره زیاته ده ګوره ډیره زیاته خاص کر د زمکې د پټي د مسله کې خپلانه زموږ په نسب کې راول خپلانه سپینګری غوي بور کې کنه خپلانه سپینګری د ګوره خبرته چې دا زیاده ده نه دی ودل د دې نسبی دی کنه نبی راشي نل تاسو کې غوي ورکی نو میا شپته 2 ورځې بعد اعلان شو خپلانه مړله غوي چې ور کړی او هغه زمکه د دې گواہی دلاسه ازره گواہی دلاسه دیو غریب انسان نه لاړ شي نو بس بیا په کې د نور لګي یو د غوی وارثانو ته پاتې کی او د په قبر کې پروت یو سلسله هغه بالکل روانه په دبسي د دروغ گواہی کول رښتیا دروغ کول دروغ رښتیا کول او الله سبحانه وتعالى په قران کې دینم منع کړی ده چې د گواہی په پټیم نه ولا تکتم الشهاده گواہی به نه پټه بلکې دیزی پوری الله سبحانه وتعالى دومره ویلي یا ایو الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ایمان والو کله چې ګوانې ورکوي نو ګوره په انصاف سره د الله لپاره ولو علی انفسکم خپل ځان مبارک دا ګوره چې ایمان غواړي چې انسان د خپل ځان مبارک ګوي ورکي او په ګوي کې د نقصان خدا د اوچت مسلمانی ولو علی انفسکم او الوالدین کمور بلار دیمی مور پلار ټول نږدې دي شروع الذي مور پلار نو وکړ استاد پلار چې سره مسله ده او دروغ استاد پلار وې مثال اغلی کې خبره په دروغ روانه کړي او ته په دغه لار تیرې دي اکه څه دا وګړي د خورشته ته به ورېلې سې چلې وې د استاد پلار دا خبره کې ته دی ورګي سه نو زموږ معاشره سوې د دې ګوسکه ها پلان مرګ ته به کې تر پلان مرګ ته ونه کې ته خلک سوې
د پلار مرګتیا وکي خاګر کا بدرو اگر کا بدرو خکه ظلم کوي که ظلم کوي اما مخامخ سره غریب دی خیر دی که غریب دی دا مخامخ سره د قیامت پر تپوس کوي تپوس وکي د قیامت پر وزدل ته دنیا کې مونږ ناشي خنه دی وې چې زمانه پلار رښتیا وي الله وینا په دې کې گواہی ورکه اگر که دا گواہی د چا خلاف ته د پلار خلاف ته دا د مؤمن شان دی بل والاقربین نو کو نږدې خلک کوي دوی مطلب د دې دا دی والذین لا یشهدون الزور دوی مطلب دا دی چې دوی دسی مجلس ته نزي چې بای کې د رب العالمین نافرمانی کوي دا اوچت صفت الله سبحانه وتعالی دا په من کې پیدا کی دسی مجلس ته د رحمان بندگان نزي را خاص بندگان چې په کوم ځای کې ټنګ ټکوري په کوم ځای کې سودی په کوم ځای کې جواریانی کیږي په کوم ځای کې فلمونه په کوم ځای کې ډیشي دسی مجلسونو ته د رحمان د خاص بندگان چې دوی غته نشي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوی وی چې تکل غلط کار ویني نو سبکه پلاس به بدله او چې د لاس طاقت نه په خله به بدله د خلی طاقت نشته نه بیا پزړه به بدله نو پزړه کې وسنګ بدله پزړه کې به دې کار ته بدوي چې رقم کار چې دوی کې دوی بد کوي او د دې کار د لاس سره دوی سره بغض ساتي د دې کار د لاس او دریم بسو کې د زیبو ته پرې خیر رسول الله کچا کې د دریم صفاتوم نه بیا رسول سموینه دین اخو بیا ایمان زره برابر ایمانوم بیا نشته وي چې څوک دام نه کوي رسول سموی د شړشمو دانی امر ایمان بګی نشته وي په دې درو کې کمزوري خبره ده چې زیبو ته پرې چې سړی د ګورانګر سره اقشان ناسي او داغه سره چې په مجلس کې غب شپ لګینی ته سوچ ود کې بس ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د شرشمو دانی امر ایمان پکې نشته حدیث کې راځي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم انما ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل په بني اسرائيل کې اولنې نقصان چې پیدا شوی هغه سو كان الرجل يلقى الرجل يسړی به بل سړي سره ملاو شو فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع نو دبوتوي بلانيه دلانه ويرګه د پلانې کار پرې د فینه ولا يحل لك د کار سره بر حلال نه رد به وکړو په غلط کار به شي وکړو رد به وکړو اوس ښه وکړو بد ها ښه کار وکړو مرز مخ کې روان دي ثم يلقاه من الغد سبال ابو سربيه ملوش فلا يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشريبه وقعيده سيد چې ګنا نه به منکو خدا دا چې دې ګنا د لاس به دې نه لري کېدونه بلکې د سره به خوراکون کو د سره به اسخا کون کو د سره بناس دا وبني سره ګولنه نقصان الله دې موږ پړ دې رواچي زم که خپل حالت ته موږ وکړو سمره دې مجلسونه چې موږ خوراک اسخا کور سره ګروان دي او دخل بیا پر اولنی ورځي وته وي دا کار حرام دی نه بس بګی بالکل خو نه ټکه وبس نو درس خپل قبر دی دغه دینم بدتر شو کنه بالکل غږونه کو فلما فعلوا ذلك کله چې دوی دا کار وکړو ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم دا زونه الذي يوبل سره دغه اختلافات پیدا کړو او الله باللعنت وي د چا په جبا د عیسی علی السلام په جبه او داوود علی السلام په جبه د حدیث امام ابو داوود امام احمد راوړل الله په قران کوي وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها او کله چې تاسو ووري چې په یو مجلس کې خلک د الله په ایتونو پورې خاندي باغې پورې ټوغي کوي او د کفر خبرې کوي فلا تقعدوا معه تاسو دغوی سره نکینی ډیر مجلسونه نن سبا د دې دین په خلاف دي ډیر مجلسونه د دیندارو خلاف دي څوک په ګيري پورې خاندي نو څوک په یو عالم پورې خاندي نو څوک چې نه په مجاهدینو پورې خاندي نو څوک چې په کس پورې خاندي چې پنسي د ګټونه بری دي په دې مجلسونو کې وکینی نه وکینی بلکې بدی کې دنه ټول هغه مجلسونه مرالو او هغه اخترونه مرالو کوم چې د کافرانو دي د کافرانو چې کوم خاص اخترونه دي پاره کې شرکت ناروا ده او دغه مبارکي به مغول نه ورکه اسلام بوجي مبارکي څخه خبره غونه ده خو سره ته مبارک شه نه غټه خبره چې کله ته کافر ته وای چې مبارک شه نو مطلب دا چې دغه د اختر منی کنه او دغه د اختر چې منی نو تاغه احساس وکړو چې تاسو د دین سره ده صحیح دغه اختر پکې شته تاسو د اختر صحیح ده د باز کسان چې نه
د کریسمس ورته کې سب بلا وته وي په دغه ورځ باندې ولګي نه دا غوي سره به د انګريزانو سره به دا غوي له هدي وړي او غوي له اختر مبارکین ورکي نو باز پکې د هندوانو سره د هندوانو هغه د سنم وي هولي او هندوانو هغه ته د هولي ورځ وي نه دی په دغه ورځ بخوا کې سره کوم هندوی هغه ته مبارک شي او هندوی له خوشحالي پروګرام کړی دی سره مناسي نو ته خدا منی چې د اختر صحیح دی ځکه هوتل مبارکي له ځکه هوتل شریک شي مؤمن د کافرانو په اخترونو کې دا نه شریک کیږي نه د غوي په عبادتونو کې د غوي سره شریک کیږي و اذا مروا باللغو مروا کراما او کله چې ته بناروا کار تیریږي نو څنګه تیریږي ځان ته بچ کی نه خو د دروغ مجلس لذي او چې کله تیریږي نو ځان بالکل پاک ساتي خپل ځان باغی سره پلیتای نه د ګناونو د مجلس ځان لري ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر سوق چې ایمان لري په الله او آخرت باندې د حدیث ته وکړي فلا يجلس على مائده يدار عليها الخمر ندی په باغ دسترخوان باندې نه کینی چې باغ باندې شراب راته دې څه مطلب دی یعنی سوق چې په الله او آخرت باندې ایمان لري ندی د ګناه په مجلس کې نه کیږي دا غزيره لري ساتي الشيخ سوق وسه ازمن ترنه استه پکې امام دې زمنګ او هغه نور سنه کې خو د انډیا فلم پکې ګوري نو څنګه دا غزينه پاسونو صحیح ده ما ته وسره ته جواب ورکړې زه جواب دور کوم صحیح ده ستر دې ماما دې سپینګری مشران دي کلوې غیره ولته رب العالمین دې قیامت پر به حساب کتاب هغه کوي جنت او جهنم دغه پلاس کړي جنت ته بوتلې کامیاب شوي جهنم ته بوتلې په نمونو تباہ برباد شو واستغفر مرزي کده ماما او د کاکا زور ته استاد الله نه ډیر ښکاری ولي عزو بالله یو صحیح هغه مخه پکوا فلمونه کو سره ګوري او ک سندري وسره ورو کار سره ورو خو مؤمن الله نه خپکای الله خپکای نه د دې مجلسونو بایکاټو کې بایکاټ دنن نه چې کوم مجلس کې ټي وي په کوم مجلس کې ډیشونه او دا دمتوب او دا قصې به رواني او بای کې دروغ او غیبتونه او نشید تماشي کې د مجلس کې زما سره سکار نشته او نه دغه مجلسونه لور زمان دا د مؤمن طریقه او چې وته وي وې دغه لپاره به بل ځای کته وړي دا بس به دي سي وي بل ځای کته وړي نن دې شي کارو بل ځای ونی سکنه نو هغه دې سره چې شي سوال زیبم لري شي زمونږ د محمد ازوی موږ سره به دې رکې درځو جواب ورکو سم جواب ورکو اوسر بالکل نشتی ګوره خو دې جواب سره خا محمد زوی نشي پر خو دې ویني نشي پر ته خو پر خو دې پاکستان کې کنه مور پر خو دې کنه اخوګه خزه پاتې شي دا اخوګه بچي محمد زوی نشي پر خو دې محمد زوی پر خو دې شي خود ته خبر ولخ کوي چې مړه دومره غټه خبره غو نه سندري اوري چې دومره غټه خبره غو نه فلمونه ګوري په دغه مجلس کې سره نه شي زمازان له خبره غزال له خبره دا خبره یې ذکر یو دا کوي نو کوشش کوي چې کم مجلسونه د ګناهونو مجلسونه د غین ځان لري ساتي بل صفت الله ذکر کړي د عباد الرحمن او د اخرنه صفت په درس کې ذکر کو والذين اذا ذكروا بآيات ربهم او کله چې د رحمان د بندگانو ته نصيحت کیږي او څوک ته د قران تلاوتونه ووري قران وتووري او نصيحت وته کی په دې آیتونو سره لم يخروا عليها صما وعميانا د رحمان د بندگان په دغه ټیم کې نه کاني او نه لاندې هرې څه مطلب نه کاني او نه لاندې ها دا خبره اوري په دې خبره عمل کوي د دې تفصیل به مخکې کو زمانه او خبره یې راشوي تیر شوی دغه سره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوی کې دا خبره ذکر کړې ده ويرفع لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله قوم يشربون الخمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله چې کله خلیفہ نو د باز کسانو شکایت وته چور مخکې کو چې دوی د غس کې دا شراب سکي وسومر ګری دوی شراب سکي فامر بجلدهم وی کوړي ولور کې سزا ولور فقيل له ان فيهم صائما وی دا یو چې سره ناس د ګر روجوا دي نور شراب سکي دي او د یو صرف دانی چې شراب نه دي سکي بلکې سو روجه کیو
ناغوتی ابدأو به اول کوڑی اغل ورک دا چه روجو دل اول کوڑی ورک اچھی شو آگا کسان چوئی زمان زان لقبر دے زان لقبر دے وی دمانی شروع که چه روجه و ولی امیر المؤمنین پا دمانی ولی شروع وی اما سمعتم الله يقول ولی تاسو نه ورد لها اللہ سوئی ان اذا سمعتم آیات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم الله وجدو شربنا كيني الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وي بديزي كي عمر بن عبد العزيز رحمه الله دغه کس کم چې د ګناه ته حاضر دی او ګناه نه کوي دیم دي سی وګرځو لکه ګناه چې کوي دلیل به سره چې د ګناه کوي دلیل به ده اگر کان دامونه بګنی استعمالي خو دې چې نه استنو د دې ګناه سره لګي د سی غیرت پکې دینی را نه چې راځي پری نو دا یو فائدې سره یاد ساتي رحمان بندگان چې کله قران ووري آیتونه ووري نه غوي نه لاندې نه کانی بلکې بدی کې سوچ کوي د الله د آیتونو سره غو ژوند دی وسی بلکې دا وې د زونه کولا او دي سته دی قران ته او د غوګونه بالکل يخودي او نیولي د الله د کلام ته چې د الله سبحانه وتعالى سوي الله د مؤمنانو صفات ذکر کړي او زه به یو څو آیتونه ذکر کوم ځکه چې دې مسله کې تفصیلی لاړ شي تدبر القرآن بقرآن بنظام پوکول ده وګدم موضوع الله د مؤمنانو مبارک وي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم مؤمنان هغه دي چې کله دغه په مخ کې الله تذکر وشي لازمونه ویلي وجلت قلوبهم لازمونه نرم شي لازمونه ورپی وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا او کله چې دغه په مخ کې د رب العالمین د کلام تلاوت وشي الله دغه ایمانونه ډیری ایمان به ال ډیر شي چې ته به سوچ وکړې چې سوچ وکړې کې ایمان به زړه ډیر شي ته جمعه تر نه وته ما سوته موږ د امام سره کو پایتونه کې سره سوچونه کې سبا ایمان ډیر شي نو آیتونه غولوستل شي خو ایمان به د ټولو نه ډیری ایمان به د کم یو ډیریږي هغه چې به سوچ کړي رب العالمین د قران نازل کړي د دې لپاره دی چې پدې کې به سوچ کو پدې کې به تدبر کو او دې کې څه شک نشته چې د قران تلاوت چې د یو اوچت عبادت ده خدا غټ مقصد نه دی اصل مقصد د قران نازلولو څه دی پدې قران باندې ځان پوه کول پدې کې سوچ کول پدې کې تدبر کول تفکر کول او د دین حکمتونه راويست الله په قران کې وی د دې منافقان مبارک وی واذا ما انزلت سوره کله چې سوره نازل شي فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا دا منافقان وخندي وی د چا ایمان ډیر کوی دا دلیل په دې خبر باندې آیت ولې ذکر کو دا مې دې پر ذکر کو دا دلیل په دې باندې چې صحابه ایمانونه ډیریدو او هو به یو بل توی چې دې سره زموږ ایمان ډیر شو ځکه خو هغه د مذاق وکړه که صحابه دا خبرې نه کوله په خپل منځ کې هغه به دا خبره کړې نه به کړې نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دغه ایمانونه به د قران سره ډیریدو وجه دا چې هغه به د قران کې سوچ کوي الله نزل احسن الحديث الله خوږی خبرې را کوزي کړي غوره خبرې را کوزي کړي کتاب متشابه مثاني هغه کتاب چې بار بار ویل کیږي حکمتونه پکې دي فائدې پکې دي په پوخوالي کې ټول یو شان دي پرشتینوالي کې د ټول قران سره یو شان دي او بار بار ویل کیږي خو دې خبرې ته وکړه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم کوم خلک چې خپل رب نه یریږي او دا قران ووري نو الله غونه بيزيک شي دا سرمنی زګش ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله او بیا چې د قران ووري نو دا سرمنه او د زړه د شي نرم شي وسوال الله غزلکی چې یو ځکه الله وی غونه فزیک شي سرمنی زګ شي بل تر الله وی نرم شي د دې څه مطلب دی مطلب دی دا دی چې کله د عذاب آیت ووري نو غونه بي شي زګ شي او کله چې د رحمت آیتونه ووري نو شي د زړه سرمندر سره نرم شي د الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو صفات ذکر کړي په دې قران کې ول لازم که سوچ دی کو ته حیران پاتې شي بده کې چې کوم حکمتونه کوم فائدې پرتی
په دې کې چې کومې خوږې خبرې پرتې دي د دې قرآن دومره زور دی دومره زور الله سبحانه وتعالى سوي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كچرته موږ نازل کړو دا قرآن په سبانه په غربانه لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نو دا غرب ریزه شوی خدای انسان دی چې ته په ځل باندې اثر نه کوي قرآن آیتونو ته وایي ګور الله په دې کې چې دا کار حرام دی ګور الله وایي چې دا کار صحیح نه دی ګور الله وایي دې سی وکړه په باندې اثر نه کوي او غر څومره یو غټ مخلوق ته الله وایي چې دا قرآن ما په دې نازل کړی دی ریزه شي الله وایي د ذمہواری د قرآن د ما دي غرور لم ورکوله چې تاسو باندې دا قرآن نازل کوم تاسو په عمل وکړي او دې زمکه او اسمانونو ته الله ویلو فابين ان يحملنها وانكارك زمکه مو اسمان مو غرون مو موږ بګینې د زموري موږ نشو ادا کول قرآن باندې عمل کول په دې کې سوچ کول هغه غټو مخلوقات دې انکار وکړي د زموري موږ نشو اغست خو زمونږ په وګو باندې د زموري پرته ده د قرآن په موږ باندې اثر نه کوي او په دې غره باندې به د قرآن چې نه دې سي اثر وکړي نو په دې قرآن کې څه پکار دی سوچ پکار کله چې قرآن وې د زړه ژوندې ساته او د زړه په دغه مجلس کې ساته پکم کې چې د بدن خبره زنه کوم په ډیر وخت کې ګوره بدن د سړی سړی خوځل نه وي اوس موږ په دې مبارک مجلس کې نه ان شاء الله دلته بر ټول چې نه سي د زړه سره نه سي خو دې یو کس پکم کې دي چې بدن زمون سره دی او زړه چې نه د بچو سره دی زړه په پاکستان کې دی زړه په مزدوري کې دی زړه د سحر سوچ کې دی چې سحر له مریض څنګه ټما پلاني ته وسیم سبنه نو دا خلک د قرآن نه فائدہ غستې شي چې زړه ژوندې او زړه په ټیم حاضري او وګي خبرې ته خو دی الله په قرآن کې سوي ان فی ذلک لذکرى یقینا په قرآن کې نصيحت ته لمن کان له قلب د چا چې زړه خدای چا شتي او مته د چا چې ژوندې زړه او القى السمع او وګي خو دی او هو شهید او حاضري په مجلس کې چې د درې خبرې بچا کې وي نه دی به د نصيحت نه او د قرآن نه فائدہ واخلي امام ابن القيم رحمه الله وي الناس ثلاثه خلق بدري قسم دي طول خلق بدري قسم دي اولني رجل قلبه ميت ها بالکل اجلسه دي مړ دي بالکل پزړه کې څه حرکت نشته فذلك الذي لا قلب له امام ابن القيم د خبر لنډه ختم کړو د خو سره زړه نشته نو دی سیټ تک بالکل زړه مړل پرې دې اسنه دې سیټ تک بالکل دویم څه دی رجل له قلب یو سړی دی د غزل شتي حي ژوندیم دی مستعد تیارون دی خبرې ته ډېر وی خزړې دی سوچ فهم کوي خو مسله پکې ده چې غوږ نه یږدي په دې کې مرز دی د الله ایتونه چې کله ویل کی دین خبره کی نه دی غوږ نه یږدي نور زړه څه دی زړه شتي ژوندې د دویمه درجه کې دي خو دیم څه فائدې نشي غسته کنه زړه خو زما ژوندې دي په دې زړه به سوچ کوم کنه نو چې خبره زه اورم نو سوچ وسنګ وکم لا سوچ د اوریدونه مخکې راځي اوریدونه ورسته دی کنه نه دا زړه خو د ژوندې دی خو څه اوریدلی نه دي چې باغه باندې سوچ وکي د دویم کس دی دریم کس دی چې دا ټول چې رجل یو هغه سړی دی چې قلبه حي زړه سره ژوندې دی مستعد تیار دی هرڅه ته سوچ بیم کوي او دا پکې دی چې غوږ میږدي خبرې ته غوږ یږدي نو دا انسان دی چې دی د آیتونو نه فائدہ دا غستې شي امام ابن القيم رحمه الله د خبرې مطلب دا دی زبر دې وضاحت وکما چې دا اولنې چې کم دی خو بالکل لون دی سنېنی نړون باندې چیړو او سیټ ته کې زړې نشتی دا دویم چې کم دی سترګې شتي ده مرز پکې سره مرز پکې دا دی چې اغه زیته نه ګوري کوم چې کته غواړي لکه چې سره سترګې غټ غټ سترګې کار کې غوته ته هغه مخامخ غړي بری دیوال لګې دي ته ګور نه هغه ګستر ته سره روان دغه ته ګوري نو سترګې شتي خو پیدا نشتی درې ماغه کسته چې د دسترګې شتي او سترګې کاروم کوي او په دې سترګو باندې ګوري هغه زیته کمزې چې د هدف او مقصد
نو دا قرآن رب العالمین نازل کړی د څه لپاره دی؟ د تدبر دپاره دی. کتاب انزلناه الیک مبارک، دا کتاب الله موږ نازل کړی دی مبارک کتاب دی، مبارک برکتونه والی د صحیح د برکتونه والی د ښکلی غلاف بوله جوړ کړي ریخم د کپړو نه ها کې به دوبره ځکه چې برکتي د کور کې به صحیح برکت وي. کتاب انزلناه الیک مبارک، کتاب مبارک کتاب دی، تعویذ کې به واچو برکتي دی. کتاب انزلناه الیک مبارک، مبارک کتاب دی. سو سره وکړو د ګاډي پرې سجبوړي کې اکسیډنټ باندې کی برکتي کتاب. کتاب انزلناه الیک مبارک، مبارک کتاب دی. سو سره وکړو په ختم کې وای ډوډۍ به ملایي برکتي کتاب دی. خېټه خو به غوړی کنه. کتاب انزلناه الیک مبارک، مبارک کتاب دی. سو سره کو خلوي او به کې نور سره سوال کی ګوره صرف خلوي برکتي دی. کتاب انزلناه الیک مبارک، برکتي کتاب دی. سو سره دا بازوی پتاخ کې برکت خوري رچتا خو رجل کې سو کې روان دي دوړي په قرآن باندې پرتی. والله لازم د انسان د زړه دي شي چې کله په قرآن باندې دوړي پرتی نو پوجي د امت نشي کامیابی. ځکه چې دوی رابطه د قرآن سره نشته. په موټر باندې چې دوړه پریوزي نو موږ یې سکو صفای کوو مزدوري پکو روزانه په استعمال کې دي د زمونه نسخه کی جمعه ترشو چې په قرآن باندې الله دې شرکه ګلاستو ګورغه باندې دوړي پرتی بیا راشو نو شیخ سم الله ولې د امت له کامیابی نه ورکي د يهودو سره ولې الله په دې تندر په الله ولې ولې چې تبا بربادي کی ته بس کې وې زه مزدوري کوم زه نور سنه مزل علیکم السلام علیکم ورحمت الله. زه صرف دغه تاسو لره غلم بس کله دې مختصر جواب د سره راي کې خمات او بګی سنه ما به ګناګار نه کی چرته زه الله دې خرس کوله پیدا کړم نه دا د بعضو خلکو حالات دا خو دې خلکو خبرې دي چې دې شو کو دې شو کو دې شو کو الله سوي الله وی کتاب ما نازل کړي مبارک کتاب دی. يلا ولي ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب ويجي دي آياتونه كتاب سوچو کوي او د دینه نصيحت واخلي خاص کر د عقل خوندن الله یاد کړي. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. الله دخل قلوب القرآن کې سوچ نه کوي ګوره په دې ژوند تعریف رتی دي په قرآن کې سوچ کوه د صرف دغه نه چې ترواله او دې شی وای د بس کې د اخبار په شان وې دي دې شی بلګي ته پته نه چې د قرآن وای نو ته به الف پته ولګي چې د پاڼه ختمه کړنو کرس دې شی ووري نبي به دې شی ګوري بیا به دې شی ګوري ته پته یو بل مخ کې لګي نبي به دې بلته بیا به اخبار ګوري کوم سره دې قرآن وې دې قرآن متاثر شي ها دې څوک متاثر شي اسی شونډي بندي کړي شونډي نه راکې نو په دې قرآن کې چې سوچ کوي افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله په قرآن کې بعض مثالونه ذکر کړي نو بیا هغه نه بعد څه دي مثالونه ډېر خوږه خبره کوي الله وتلك الامثال نضربها للناس. الله دا مثالونه ذکر کوم د خلکو لپاره چې خلکو ته خبره شي واضح شي. اوس ګور مثال ګور ذکر د ټولو خلکو لپاره للناس مخکې وما يعقلها الا العالمون خو په دې مثالونو باندې الله وي په خلک پوي ذکر خو ټولو لپاره دي خو ټول پوي نه ټول په پوي بعض خلک دي ډېر اوچت ذهن والي او هغه د قرآن کې سوچ کې الله هغه په دې مثال پوي دا ټول خلک به نه پوي صرف دا ورې دوسر سره خبره نه پويږي دا یې سره سوچ کې په خبره کې رسول صلی الله علیه وسلم په قرآن کې سوچ کو دا غي یو مثال تو ذکر کوم. حذیفه رضی الله عنه وی په صحیح مسلم کې دا حدیث دی وی صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم ليله یو شپه رسول سره ودرې دا ما چې تهجد به رسول سره وک فافتتح البقره شروع لسنه وکړه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه وما چې دې سلو آیتونه سره رسول سره دغه کې رکوع فمضى لا سلو آیتونه تیر شو رسول سره نو ما په دې ځل کې چې ولاړې ما يركو عند ال200 زد وسو سره وک فمضى لا رسول سره 200 نم واړل وما چې سید سوره بقره وبګوینه فمضى فافتتح آل عمران آل عمران شروع وما چې سید آل عمران وبکوینه فمضى فافتتح النساء
سورۃ النساء به شروع کړ او درې سورتونه د رسول الله په یو رکعت کې ویلي سوره بقره آل عمران او سورۃ النساء دا تقریبا شپږنی پنځمه سپاری تقریبا پنځمه سپاری رسول الله په یو رکعت کې ویلي خو دې رسول الله تلاوت ته ګور تلاوت دي سینه دي څنګه تلاوت دي وی اذا مر بآية فيها تسبيح کله چې رسول الله په آیت باندې تیر شو پای کې الله دې ویلو چې پاکي وای سبحان رسول الله پاکي ویله دې دوی په قران کې سوچ و اذا مر بسؤال سأل الله نجيب سو وخت به مساله باندې تیر شو الله نه سوال مو وخت و اذا مر بتعوذ تعوذ په ځکه خبر راغلی چې په الله پورې پنایونی سي پلاني شي پورې نو رسول الله پنایونی دا دلیل به دې چې رسول الله په تلاوت کې څه کوي سوچ کوي پلنی موسی پارو کې رسول الله سوچ کړي وره ها قران تدبر سره وي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا حدیث متفق علیه حدیث ته وي زه ورته رسول سره ناس مې رسول الله ما ته وی اقرا قران ویلک رسول الله دې اجازه قران په نازل شوی خو بل ته وی ما ودي يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل يا رسول الله زبستاذ هم کې ستلاوتكم قران په تاسو نازل شوی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم وی فما نازل شوی دغه وی فقرات سوره النساء سوره النساء می شروع کړه حتى اذا انتهيت الى هذه الايه کله چې دې آیت راورسېدم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد یا پیغمبرانو هغه ورځ بسنګي چې زه په هر امت باندې دغه پیغمبر گواه کوم او تا به زه په پیغمبرانو بیا گواه کوم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم حسبك الان ودرګه بس وی فنظرت الیه سترګې مې اوچتې کړې فاذا عیناه تدریفان رسول الله سترګې د اوخ کړهونه د اوخ کې ګیر راځي تجدید څه مطلب دی چې رسول الله قرآن کې سوچ کوي کنه سوچ کوي ځکه خو بجړا شو کنه اسماء بنت ابو بکر رضی الله عنها وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري بالکل دي سیول کې څنګه الله په قران کې ذکر کړی چې کله به په مخ کې ایتونه ویل کېدو دغه د سترګونه به وښ کې رواني وي دغه په هغه باندې ذکر شي عائشه رضی الله عنها چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په هغه مرز کې په کوم کې چې رسول الله وفات شو چې مروا ابا بکر فليصلي بالناس ابو بکر ته وایي چې مخ کې شي جمع وکي وی ان ابا بکر رجل رقيق یو روایت کې راځي اسیف او ډیر جاړي په یو روایت کې د الفاظ راځي کان ابو بکر صدیق رضوان رجلا بکا ډیر سخت به جړل لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن د سترګې به دغه په طاقت کې بیانوي کله چې هغه چې قرآن به شروع کوي د سترګو به بيد شروع د سبسه خیال چې ابو بکر صدیق اصلي کېږي ځکه د سترګو نو کې وي سوچ کوي عمر رضی الله عنه ابو د شپې ګرځېدو کله چې خلیفہ یو شپه راوته یو کور نه تلاوت راته ناغه دې زغو کې خو چې کور کم تلاوت کې ناغه سورۃ الطور کې لګي او الطور تلاوت کو دې آیت تر ورسید ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع یقینا الله وی استاد رب چې کوم عذاب دې د برایشي وسو کې لري کولای نشي الله وی عمر رندي دروازې سره کېناستو په جړا شو نبی کور ته لاړ نو یو میاش نه جوړو خلک به ته پوښ لګو صرف درې دوه ایتونه درس ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع امير المؤمنين یو میاش نه جوړو سوچ کیو چې دا بس کېږي نه کدا عذاب په مونږ باندې راشي دا خو هغه سوچ کو ځکه خو دې شي مونږ د ایتونه سوسو پیری ویلي دا به مونږ ویلي کنه به ویلي تاسو د ایتونه ویلي کنه چې دې چې ولاړی چې الله وي زما د عذاب لازم راځي نه دي چې به ما راشي ولاړی دي چې ما له من دافع سوق لري کول نشي چې د سوچ دي چې کړل چې زمانه د عذاب څنګه لري نه زموږ مقصد دی په ټول کال کې مونږ کله قران وایو ها روزي کې سپینه ټوپۍ اجامت غټ شي تسبیح بلاس کې نماز سره ویل کینو په روزي کې نبي په دې روزي کې قران وایي هغه مقابله کوي یره تاسو به ختم کړي هغه ما دوه پیر زه خو دریم کې لګیا تاسو ختم کړئ ما زه پنځم کې لګیا زه ختمو په ټول کال کې دغه وخت قران وایي هغه په خلکو سره مقابله وکړي او خلکو ته خی دومره به ختم کو دومره ته ولي خلکو ته خپل کار کوا نه خبره ټول مقصد دا چې په قران کې سوچ کوي او په اخره کې
یو لنډه یو خبره به ذکر کما فائدہ چې په قران کې سوچ کول غواړي نو په یو خبرو عمل کوي ته په قران کې سوچ کې او دا ته وایم د بازو کسانو ګره د قران موږ لري کړیو نو دې مثال ورکوي قران غټه غوخه د امتیانو خېټې سدي حدیث یې کې د ماشومانو غټه غوخه به بدر راځي د بزرګانو قصې چې د بدر نه دي او قران څه دی د بدر راځي خېټه باندې خودر د بزرګانو دروغ د قصو د لاسه راځي د قران د لاسه تاسو د قران د ایتونه اوري په څه د خېټه باندې درلغه سوګي پوه نه شو څومره خواږه ایتونه څومره خو کلام دی نو دي خلکو خبره مې نه ګوره چې تاسو په قران نشي پوي دي دوی وای تاسو نشي پوي دي در دوی خبره ده خرج ګوري زموږ د عرب سوي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله مو آسان کړي نو الله ما آسان کړي او دوی سوې قرآن څه دی ګران دی او تاسو په سلو کې چې خبره به صحیح الله سبحانه وتعالى خبره صحیح نه اول کار دا وکړي چې قرآن سره محبت ساتنه توبه کې سوچ کې چې محبت ته سره سوچ وکړي کنه چې محبت ته نو به سوچ نشي کول دوی مده رب العالمین ته سوالونه کوي داغه دعاګانې غواړي چې الله ما په قرآن پوک چې کله دې دا دعاګانې او دا سوالونه الله نه وختو ته په قرآن باندې پوک درې مده چې علماء سره ډیر کېنا د علماء په مجلس کې کېنه نو ته په قرآن باندې سکی پوک دا بس سوی زمونږ سره په درسونو کې نه کېنی اله کوري نه کېنی ته ما جی قرآن یاد کړي وسې نو څه قرآن ته یاد کو نو څه شي چلے تعالی یو کس موږ بل راولو هغه ته یاد نه خو ناظری وي ناظری چې وي دی یو شی سپرخ بکی اس پرخ بکی سب د یاد کړي او چې به ترجمه وکړه لفظي نبی ابو سر خبري شو کو کی بیا خلار شیخ الحدیث او شیخ القرآن شو نو صرف صحیح توتی ګردان ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نجدي شک بدی کتاب کې د هدایت لپاره د متقین الذين يؤمنون بالغیب مقدروان خاص صحیح شونه موږ په قرآن باندې پوک وی پوګولا کار موږ نه کوو دغه ترجمه ده ځکه چې د غریب مخبل نه پوه دي څه مطلب دی نو د علماء سره وکینی عالم سره وکینی قرآن به کولاو کې د ترجمه په درس کې کینا د تفسیر په درس کې کینا نه ته په قرآن باندې شي پوه بشي بل کار دا کوا سلورم کار دا چې قرآن په خوګه وسره وای د سره د اثر کې پنځم دا د پتادي سره وته پنځم دا چې قرآن په تیز وسره وای او چې کله د خلکو په مخ کې په جمعات کې نو په دې سوا سره چې خلک بنه تنګي او چې ځان له کور کې راځي په تیز وسره سره قرآن وي د دې کې سره سوچ کوي او تجربه وکړي نو د قرآن په خوګه وسره وای په تیز وای بل دا چې تکرار کوي په مخ وای ومه خبره ده چې یادوي قرآن چې بار بار وي یادې دې سره انسان په قرآن کې سوچ کوي دا بعض تفصیل د دې خبرې چې په قرآن کې تدبر او سوچ انسان څنګه کوي